افغانانو اتلانو طالبانو د سنگر مبارک موشه اختر د نړۍ مسلمانانو پښتنو د لروبر مبارک موشه د قربانیو اختر مو مبارک شه. اختر مبارک موشه اختر مبارک موشه اختر مبارک موشه اختر افغانانو اتلانو طالبانو د سنگر مبارک موشه اختر د 1440 هجري قمري کال د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د امنیتي چارو ستر معاینیت د رهبرۍ او د ټولو مجاهدینو په نمایندګۍ باندې د نیکمرغه لوی اختر مبارکي درته وایو. الله پاک دې تاسو ټولو مبارکو هیوادوالو قربانۍ عبادات منځونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. د کورنیو چارو وزارت په سطحه د جناب امنیتي چارو ستر معین حفظه الله تعالی د هدایت مطابق یو عالی او پیاوړی امنیتي پلان د دغو مبارکو شپو ورځو لپاره تهیه شوی او ترتیب شوی چې د یاد پلان او د یاد هدایت مطابق د ګرانو او معززو هیوادوالو د امنیت په برخه کې خاص او خاصه توجه شوې ده. هغه که د لارو یا د سفرونو د امنیت برخه ده، د کورنیو چارو وزارت د شهرا مجاهدین د هغوی ته ځانګړی هدایت په دې برخه کې شوی ده او همداراز د دې ترڅنګ د مساجدو عیدګاهو تقایاو د امنیت لپاره ځانګړی هدایت شوی ده او همداراز د عامه ځایونو تفریحګاهو او دغسې د ښاریاتو د دوی د امنیت او د نظم او نسق لپاره حتی د ترافیکي نظم لپاره هم ځانګړي هدایت د ترافیکو محترم ریاست ته شوي دي او د دې لپاره چې احتمالي یا خدای ناخواسته داسې یو پیښې د اور رامنځته کیږي ځانګړي هدایت د اوروژنې محترم ریاست ته په دې برخه کې شوي دي. نو محترمو معززو هیوادوالو ته یو وار بیا هم د الله پاک په نصرت او مدد سره ډاډ او اطمینان ورکوو. دغه محترم مجاهدین د یو عالي مرابط صفت باندې مبارزه کوي، خپله مجادله کوي تر څو وکولی شي تاسو محترمو هیوادوالو ته په دغه شپو ورځو کې یو ښه ډاډمن او امنیتي فضا رامنځته کړي او هیوادوال په دغه مبارکو شپې ورځو کې خپل د اختر د خوشحالۍ شیبې په ښه طریقه سره ولمانځي. که احیانا داسې یو مشکوک حرکت یو دښمن تر سترګو کیږي، خپلو مجاهدینو سره همکاري او همغږي وکوئ او د دغه مشکوکو اعمالو په برخه کې اطلاعات خپلو مجاهدینو ته ورکړئ تر څو دښمن لکه څرنګه چې پخوا ذلیله شوی و اوس هم د الله پاک په مدد او نصرت سره دغسې ختم ذلیله او خوار شي دښمن. د امنیتي پلان یوه مهمه برخه د محترمو مسؤلینو او د مسؤلینو ترڅنګ د معاونینو یا په اصطلاح د ولایاتو د امنیه قمندان صاحبانو د ولسوالیو امنیه قمندان صاحبانو چې د اختر په شپو ورځو کې به دوی د خپل د وظیفې یا د خپل هغه کوم وظیفوي چوکاټ چې د په هغه ساحه کې دوی باید موجود وي او ښه امني فضا رامنځته کړي له مجاهدینو سره په همکاریو همغږۍ او هماهنګۍ باندې تر څو ولس او ولسوال وکولی شي خپل هغه کومې خوشحالۍ چې د اختر هغه په ښه ډاډمنه فضا کې ولمانځي. او همداراز یو بل هدایت هم شوی ده، یو امنیتي یا په اصطلاح عالي کمیټه رامنځته شوې ده د مشرتابه لخوا نه د هوایي ټکانو د مخنیوي په برخه کې. نو دغه هوایي ټکان په دې اختر کې هم په نورو اخترونو کې هم او ممکن په آینده کې هم د هوایي ټکانو د مخنیوي په برخه کې دغه کمیټه کار کوي. که څوک سرغړونه کوي له دغه هدایت نه نو هغه سرغړونکو سره به اصولي او قانوني چلند انشاءالله دغه کمیټې لخوا ترسره کیږي. لوی اختر د مسلمانانو د خوښیو او په دې ورځ د ابراهیمي سنت ادا کولو یعنی قربانیو کولو سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي. د دغه پر راغلي وو داسې دغه مالو کې ګرځېدو مونږ چې کوم براک مونږ پیدا نو قرباني لپاره ما اخیسته قرباني کوم قرباني مې کوله. لنمروز تر بدخشان لپریاب تر زابل له هلمند تر د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت باندې
اولا د اسلامي امارت ستر زعیم جناب امیرالمؤمنین صاحب او ورپسې د ریاست الوزرا قدرمن مسئول جناب حاجی ملا صاحب او د اسلامي امارت ټولې قدرمنې کابینې او ټولو مجاهدینو ټولو یتیمانو ټولو کونډو ته او د شهیدانو کورنۍ ته او بیا په مجموع کې د افغانستان ټولو ولس ته او خصوصا د پنجشیر عزتمند او قدرمن او مجاهد پروره ولس ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. الله پاک مو اختر په خوښیو په خوشحالیو کې تیر کړه. رب العالمین مو قربانیو اطاعت او عبادت ټول په خپل دربار کې قبول کړه. او د اختر په دغه ورځو کې الحمدلله امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پنجشیر ټول ولس ته بیا د ټول افغانستان قدرمن ولس ته پیام ورکوو چې پنجشیر کې کاملا امنیت قایم ده او ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت ټول مجاهدین او ټول ارګانونه ستاسو په خدمت کې دي او ستاسو امنیتي دا بختورې ورځې په افغانستان کې دننه هم په شانداره مراسمو سره لمانځل کیږي او افغانان دا ورځې د نوو جامو په جوړولو، وچې او تازه میوې په اخیستلو او څارویو په قربانی کولو سره دا جشن لمانځي. الحمدلله وضعیت امنیتی از نگاه امنیتی خوب بگوییم خب کشور ما روز به روز از نگاه امنیتی پیشرفت کرده میره و وضعیت امنیتی بهتر است و از نگاه جمع جوش مردم هم بهتر است. مردم قسمی که میبینید در بازار اما در هر دکان دیده میشه که جمع جوش مردم بسیار زیاد است و خرید میکنند و چیزی است که ماشاءالله دیگه نیاز است در شب روز عید در خانه نیاز می باشه. عید سعید اضحی را به تمام مردم افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم. د لوی اختر مبارکي علی قدر امیرالمؤمنین د وزیرانو شورا او د کورنیو چارو وزارت رهبری او د پنجشیر ولایت متدین او مؤمن ولس ته وړاندې کوم. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د ټولو متدینو او مسلمانو افغانانو اخترونه الحمدلله د خوشحالۍ اخترونه دي. د څلورو کلونو په موده کې الحمدلله داسې یوه پیښه موږ په اخترونو کې نه لرو چې هغه د متدینو او مسلمانو افغانانو د خفقان سبب ګرځېږي. الحمدلله د خوشحالۍ اخترونه دي او د پنجشیر ولایت متدینو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله د پنجشیر ولایت رهبری د لوی اختر دپاره خاص امنیتي تدابیر نیولي دي. د ولایت رهبری او دریګونه امنیتي او دفاعي او کشفي ارګانونه الحمدلله یو منظمه پلان یې نیولی دی چې د پنجشیر ولایت وګړي د امن او د خوشحالۍ په فضا کې د اختر شپې ورځې تېرې کړي او کوم سیلانیان چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه راځي چې هغوی هم د خوشحالۍ د امن او د سکون په فضا کې د اختر خپلې منظرې وکړي او سیلونه وکړي. ټولو ته اطمینان ورکوو الحمدلله په پنجشیر ولایت کې به هیڅ قسمه ستونزه او مشکلات نه وي. الله جل جلاله دې دا اختر د ټولې نړۍ مسلمانانو په ځانګړي ډول د درنو افغانانو د خیر او فلاح ذریعه وګرځوي. پیښور مبارک مو شه اختر سره یو شي لا چمنه او تر کونټې پیښور